د بلخ ولایت اطلاعات او کلتور رئیس وویل چې دغه نندارتون د روژې مبارکې میاشتې په ویاړ جوړ کړی تر څو خلک دغه سپېڅلي کتاب پر اهمیت پوه شي او د تلاوت سره مینه پیدا کړي. په همدې میاشتې کې قرآن کریم نازل شوی دی. په همدې مناسبت باندې نن مو د قرآن کریم دغه نندارتون پرانستی تر څو ځوانانو ته فرهنګ ورکړو چې دوی د قرآن کریم تلاوت وکړي، د کتاب مطالعه وکړي او د کتاب د ارزښت په اړه باندې زموږ ځوانان پوه شي، د کتاب د اهمیت په اړه ځوانان پوه شي. د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر ویل چې قرآن کریم داسې یو کتاب دی چې په لوستلو سره د خلکو زړونو او روح ته سکون ورکوي، چې د دې نندارتون جوړېدو موخه هم دا ده چې دغه سپېڅلی کتاب ټولو کورونو ته لار پیدا کړي او تلاوت یې کړي. د قرآن عظیم شان تلاوت، قرآن عظیم شان باندې عمل کول دا ځان ته یو لذت او خوند لري. الا بذکر الله تطمئن القلوب. کم انسان چې خپي زړی خپي خفګان پر راغلی مشکلاتو سره مخامخي، نو کله چې دا قرآن عظیم شان ته رجوع وکړي نو د زړه به اطمینان او سکون حاصل کی. د یادونې وړ ده په دې نندارتون کې 200 جلده قرآن کریمونه او لسګونه عنوانه کتابونه د یوې ورځې لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو.